اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین مخکر د امت پتا و عزت سمعنا واطعنا لا اله الا الله. جهاد د مسلمانانو د دینی خزانه د ساتنې تر ټولو ستره وسیله ده چې له امله هم د مسلمانانو دین او اسلامي فرهنګ ساتل کیږي او هم سر مال عزت او ابرو. خو کافران او د دوی ترڅنګ ولاړ غلامان د دې لپاره چې د مسلمانانو دینی گنج له منځه یوسي اصل اسلامي فرهنګ په غربي هغه بدل کړي، سر مال عزت او ابرو یې له ګواښ سره مخامخ کړي، نو د مسلمانانو ترمنځ د جهاد په اړه شبهات خپروي ترڅو مسلمانان ترې زړه توري کړي او له دفاع واچوي. پر افغانستان باندې د امریکایانو تر یرغل وروسته دا شبهات په پراخه پیمانه خپاره شول چې له امله پر ډېرو مسلمانو ځوانانو سیوری پرېوتی. دا چې کافران او ترڅنګ یې ولاړ کسان د جهاد په وړاندې کوم شبهات وړاندې کوي، څنګه ځوانان د جهاد له سنګره راګرځوي او د دې شبهاتو ځوابونه څه دي، دې او دې ته ورته پوښتنې د جهاد په اړه شبهات تر سرلیک لاندې د قدرمن استاد قاری سعید خوستی صاحب د شرعي درسونو د لړۍ په 4م درس کې ځواب شوی دی. اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین مخکر د امت پتا. نو یوه خبره ده چې دوی یې چې جهاد ځکه نه دروا چې په دې جهاد کې عام خلک وژل کیږي، بې ګناه خلک وژل کیږي. نو تاسو ته ما 3 صورتونه بیان کړو. په 3 صورتونو کې په دا 2م صورت کې بیا 2 صورتونه وو. اوس که چېرته په یوه برید کې عام خلک وژل کیږي، نو د عامو خلکو د تلف د وجې نه د اسلام په تاریخ کې هیڅ کله هم جهاد باطل نه ګرځول شوی. خالد ابن ولید رضی الله عنه یو ځای ته پیغمبر علیه السلام ولېږلو، هلته خلکو اسلام راوړ. د اسلام نه وروسته خالد ابن ولید رضی الله عنه شروع وکړه، ډېر زیات خلک یې قتل کړل. واقعا د سیرت کتابونو راخوستلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله دوی راغلل، پیغمبر علیه السلام ته چې کله نور صحابه کرامو قصه بیان کړه، په دې غزوه کې په سریه کې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هم و. دوی چې کله قصه بیان کړه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد. دا زه خالد چې څه کړي دی خدای زه د هغې نه براءت څرګندوم. اوس خالد رضی الله عنه ته پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې ستا جهاد باطل ده. جهاد خو نه و باطل که نه، که جهاد د خلکو په وژلو باطلېدی نو خو پیغمبر علیه السلام به ورته ویلي چې تا هغه جهاد هم باطل شو، هغه غزوه کې چې تا کوم کافران وژلي وو هغه دې هم ناروا عمل کړی ده، او ته به جهاد ته هم نه ځې په راتلونکي کې، ځکه ته خطا ملکیان وژلي. هیڅ کله هم د اسلام په تاریخ کې د ملکي تلفاتو په وجه کوم علماو د سیرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه چا د جهاد د بطلان حکم نه ده کړی. ما داسې یو مثال وویل. داسې په نور د لنډ تاریخ مثالونو کې د روسانو په وخت جهاد کې یا په نورو جهادونو کې دا تیر شوي دي، هغې کې خامخا بې ګناه خلک وژل شوي دي، ملکیان وژل شوي دي. خو هیڅ عالم هم د هغې ملکیانو د وژلو د وجې نه د جهاد د بطلان حکم نه ده کړی او نه کېدلی شي. او ټینګار به په دې وي چې ملکیان باید په بریدونو کې ونه وژل شي. او بله خبره ده، مونږ چې ملکیان وژنو او دولت چې ملکیان وژني په دې کې فرق ده. موږ ملکیان که د موږ په بریدونو کې وژل کېږي قصدي نه وي، قصدي نه وي، دا خو موږ تاسو ته معلومه ده که نه. یو مجاهد قصدن ملکیان وژني قطعا. زه چې شپه میم په تکلیف ده، ورځ میم په تکلیف ده، ژوند مې په خطر کې ده، زه په داسې ځای کې ته په داسې ځای کې یو عملیات پلانوې ترتیبوي چې هلته ستا ژوند په خطر کې ده، هر څه دې په خطر کې دي، حتی ښځې ماشومان دې په خطر کې واقع دي. نو هلته به ته داسې کار وکوې چې ته په ملکیانو برید وکوې، په ملکیانو برید تنظیم کې. بیا په ملکیانو برید کول خو ډېر اسان کار ده، ملکیانو برید څه ګران ده. نو خو دا ټول خلک ملکیان دي که نه، بس وژنئ. نو هدف د مجاهد په ملکیانو برید نه وي، او کله کله د وسایلو د وجې نه موږ سره خو دومره پرمختللي وسایل نشته، د وسایلو د وجې نه کله کله داسې پېښېږي چې ملکیانو ته تلفات واوړي. خو ما هغه صورتونو کې داسې ته یاد کړل. خو دولت او امریکایان هغه خو په قصدن ملکیان وژني، پاسه نه یې ویني چې هغه د ښځې او ماشومان دي،
تر راختای کی. یعنی دلته هم فرق ده. دوی چې ملکیان وژني دوی قصدا وژني، او د موږ لخوا کوم ځای ملکیان وژل شوي دي هغه په قصدي ډول نه دي بلکې خطا شوي وي، چې ډېر زر هغه خطا بیا جبران شوی هم ده. دا بله شبهه وه د جهاد په اړه. نو د ملکي تلفاتو په وجه باندې جهاد چېرته باطل نه ګرځول شوی. درېیمه شبهه ده چې په د اشرف غني په راتګ سره که تاسې فکر وي دا د جهاد په څو هېوادونو کې دوی هغه وکول، دا کنفرانسونه یې وکول، د علماو غونډې را وغوښتې د دې دپاره چې د جهاد خلاف فتوا ورکړي. نو یو وارې په کابل کې علما یې راټول کړل، هلته فتوا خو نه وه، فتوا خو لیکل شوی عبارت ته ویل کېږي چې ولیکل شي، هلته حوالې او مأخذونه بیان شي چې دا مسله پلاني کتاب لیکلې ده، پلاني کتاب لیکلې ده، په عموماتو خو فتوا نه ورکول کېږي. همداسې بیا په اندونیشیا کې وو، بیا په جده کې وو، مکه مکرمه کې وو. دلته دا خلک ټول دا خبره کوي چې دې ټولو علماو ستاسې د جهاد خلاف فتوا ورکړې، ستاسې جهاد نه ده. خو موږ وایو چې خو فتوا راوړه که نه، کومه دا فتوا پیژنې؟ فتوا څه ته وایي؟ کله چې د یو څه په خلاف ته فتوا ورکوې نو خو هلته به ستا سره په هغه د فتوا محتوا به دا وي چې هغې کې به تا مأخذونه بیان کړي وي چې دا مسله قرآن کې د آیات ده، پلانی حدیث ده، د حنفي فقه پلانی عبارت ده، پلانی کتاب لیکلی ده. داسې خو به لیکي که نه؟ او دوی دا شیان لیکي، خو دوی سره شته نه. موږ وایو کومه ده فتوا؟ راوړئ فتوا د جهاد خلاف فتوا ده، په مستند ډول د فتوا ورکړي که نه؟ راوړئ د کتاب نه فتوا. یو د خېټې نه علمای سوء د خپلې ګډې نه وایي چې دا فتوا نه ده، دا جهاد نه ده. والصلح خیر، والصلح خیر، صلح خیر، دا والصلح خیر څومره دوی بېځایه استعمالوي. والصلح خیر دا ټکی څومره بېځایه دوی استعمالوي. والصلح خیر دا د دویمې سپارې آیت ده. دا اصل کې د ښځې او خاوند منځ کې د جګړې سیاق او سباق ده. کله چې د ښځې خاوند منځ کې جګړه راشي نو قرآن کې الله تعالی فرمایي چې واحضرت الانفس آیتونه سره کوم د ذهن نه مې ووتل، خو الله تعالی یایي چې تاسې کوشش وکوئ د دوی په مابین کې د سولې، چې د ښځې خاوند منځ کې سوله راشي. والصلح خیر، صلح نه هم الف لام داخل شوي دي. صلح هغه صلح معرفه، صلح معینه، صلح چې په مابین د ښځې او خاوند کې ده. دلته سوله د کافر او مسلمان منځ کې نه ده مراده، دا د دوی تحریف ته چې قرآن تحریفوي. دلته په قرآن کې چې کومه سوله ذکر شوې ده هغه د ښځې خاوند منځ کې سوله ده. کله چې د ښځې خاوند منځ کې لنجه راشي نو بیا الله تعالی یې چې تاسې دوی منځ کې سوله وکړئ، ځکه والصلح خیر، سوله خیر ده. دا د ښځې خاوند منځ کې سوله ییز ژوند غوره ده د دې نه چې دوی سره جدا شي، ځکه که دوی سره جدا شي ښځه به هم په فتنه واوړي او سړی به هم په فتنه واوړي. ښځه به هم پردیو سړیو ته ګوري، زنا وقوع خطر ده، خاوند به سړی هم په زنا کې واقع کېږي، د زنا د وقوع خطر ده. دې وجې والصلح خیر، سوله خیر ده. دا سوله نه چې د اشغالګر کافر سره ته سوله کوه، دا سوله هلته مراد نه ده. هغې سولې دپاره هغه سوله تسلیمۍ کې خپل بحث راځي، هغه دلته یې کوم اوس دلته یې پرېږدئ. هدف دا دی چې جهاد په خلاف که څوک فتوا ورکوي نو خورا دې وړي فتوا په کوم آیات، په کوم حدیث، د فقه په کوم عبارت د فتوا ورکړې ده. او یوه خبره یاد ولرئ، دوه شیان دي ډېر لنډ ځواب ته اړتیا لري، بلکې یو شی چېرته هم چې کوم عالم تاسې ولیدو چې د جهاد خلاف خبرې کوي دنه یوه لنډه پوښتنه وکوئ، دته ووایي چې مولانا صاحب ما ته په قرآن کې، سنت کې، د فقه په کتابونو کې، د فقه په کتابونو متن کې نه، په شرحه کې هم نه، په حاشیه کې چېرته حاشیه کې را پیدا کړه چې کافر د تورې او نږدې سره، د ټانګ او توپ سره د مسلمان په خاوره اوسېدلی شي. بس خلاص نه شوه؟ دا را پیدا کړه، په حاشیه کې را پیدا کړه، چېرته یو کتاب حاشیې د لیکلي وي، یو کتاب نکتې د لیکلي وي چې کافر د توپ او ټانګ سره، د تورې او نږدې سره د مسلمان په خاوره کې اوسېدلی شي. خلاص نوره فتواو ته څه ضرورت ده؟ بس دا را پیدا کړه، بس موږ جهاد باطل ده، نه کوو جهاد. دا چیلنج ده، دا 13 کاله موږ دې علماء سوء ته ورکوو، خو دوی جواب نه لري، ځکه نشته جواب دی. کافر د مسلمان په خاوره د توپ او ټانګ سره نشي اوسېدلی، که اوسېږي دې ته محتل کافر یایي، دې ته مستوي کافر یایي. دې حالت ته په فقه کې استیلا ویل کېږي، حالت ته استیلا ویل کېږي.
موږ تاسې مشهور لغت اشغال ورته استعمالوو، اشغال. خو په فقه کې دې ته حالت ته استیلا ویل کېږي. کله چې کفار استیلا وکړي د مسلمانانو په خاوره باندې نو په جهاد فرض عین ګرځي. نور هم د جهاد په اړه نور هم دا خلک ډېر اعتراضونه کوي. یو اعتراض رښتیا دا چې خو دا خو دویم هغه دلته واضح شوی هم ده. نو د جهاد په اړه د علماو فتوا دا سوال هم ځواب شو، د ملکي تلفاتو سوال هم ځواب شو. نور که تاسو سره کوم سوال به نور کې لري سبا ځواب کو. دویم سوال، صلیبیان د ملل متحد د پریکړې په اساس افغانستان ته راغلي دي. په ملل متحد کې د دنیا د مسلمانانو هیوادونه هم شته، نو جهاد په مقابل کې څنګه دی؟ دوی وایي که نه چې وایي چې د روسانو په مقابل کې تاسې ولې جنګېدئ؟ خو روسان هم راغلي وو، په مقابل کې جهاد کول او نن د امریکایانو په خلاف جهاد نه کوي. دوی دې ته وایي چې روسان چې وو هغه د ملګرو ملتونو په خوښه راغلي وو، نو خوښه نه و راغلي، امریکایان د ملګرو ملتونو په خوښه راغلي دي. نو دغه اشغال نه دغه اشغال و. اوس دې ځواب ډېر ساده ده. ملګري ملتونه څوک دي؟ ملګري ملتونه په ملګرو ملتونو کې د ملګرو ملتونو 6 دایمي غړي دي. دا نور 209 ته فکر کوم دا غیر دایمي غړي دي. ملګري ملتونه یونایټډ نیشن ملل متحد دغه 6 دایمي غړي دي. دا 6 دایمي غړي چې دي امریکا ده، روسیا ده، فرانسه ده، جرمني ده، چین ده او کوم هیواد کې پاتې شو؟ چین، برطانیا. چین، روسیا، برطانیا، جرمني، فرانسه، امریکا. دا 6 هیوادونه چې دي دا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي او دوی د هرې پریکړې د ویتو حق هم لري او د هرې پریکړې د تصویب حق هم لري. کله چې دا 6 هیوادونه کومه پریکړه تصویب، دا پریکړه بیا د ملګرو ملتونو قانوني پریکړه ده، دا د قانون حیثیت غوره کوي. نو امریکایان چې افغانستان ته راتلله دوی داسې وایي کني دغه ټولو هیوادونو پریکړه لیک تصویب کړی هم نه، خو ټولو هیوادونو خوښه وه چې افغانستان برید وشي. دوی وایي چې دغه ملګري دغه هغه چې دي امریکایان دا د 6 هیوادونو په پریکړه لیک راغلي، دوی ټولو خوښه وه چې راشي. اوس مونږ که چېرته د دین له ادرسه خبرې کوو، د دیني چوکاټ نه غږېږو، مونږ مسلمانان یو، افغانان یو، مسلمانان یو، نو خو مونږ بیا تاسې ته وایو چې تاسې مونږ ته په یو کتاب کې را پیدا کړئ 6 کافر هیوادونه د مونږ په اړه کومه پرېکړه وکړي هغه به مونږ منو. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. د کافر پرېکړه په مسلمان نه اجرا کېږي. صریح آیت ده. د ملګرو ملتونو پرېکړه په مونږ نافظېدونکې نه ده، نه نافظېدلی شي، ځکه هغه ټول کافران دي. او دا کوم هیوادونه چې د مسلمان هیوادونه دي په ملګرو ملتونو کې غړیتوب لري، یو خو د دوی غړیتوب دایمي نه ده او دوی د پرېکړې هېڅ واک نه لري په ملګرو ملتونو کې. پرېکړې واک دا 6 هیوادونه لري، دا نور هیوادونه د پرېکړې واک نه لري. او بیا که وی لري هم یو څوک د الله تعالی د دین د بدلولو یا د اسلامي شعایرو د اسلام د یو حکم تأخیرول یا یې باطلول، د دې حق څوک نه لري، هغه که مسلمان وي که کافر وي. یعنې که چېرته حتی د مکې مکرمې نه دا اعلان وشي جهاد باطل شو، موږ به یې منو؟ جهاد خو د اسمان نه فرض شوی ده، که د سعودي بادشاهي کوي، که هر څوک یې کوي، که د حرم متولي کوي، که د حرم امام یې کوي، که هر څوک یې کوي. موږ تاسې دین دا خو منحرف شوی عیسایت نه ده، نه منحرف شوی یهودیت ده. موږ تاسې دین خو په قرآن او حدیث او فقه کې محفوظ دین ده، هر شی معلوم دی، واضح دی. اړتیا نشته چې د حرم امام موږ ته راښیي، اړتیا نشته چې بل یو سړی د اسلام له ادرسه موږ ته خبرې کوي چې دا شی روا دی دا ناروا دی. موږ دین خو په کتاب کې موجود ده او موږ ته په سند را رسېدلی ده. نو د ملګرو ملتونو پرېکړه اول خو دا پرېکړې په دې کې اسلامي هیوادونه ښه نه دایمي غړیتوب لري، که بیا یې ولري هم د دوی پرېکړه په مسلمان باندې دا واجبه د نفوذ نه ده. دا سوال هم حل شو. دریم سوال دا ده کفار زورور دي، موږ مستضعف یو، جهاد په موږ فرض عین نه ده. دا سوال دا خو اوس څونه کې په اول وخت کې به دا منافقینو کولو او دا ځینې علمای سوء به هم ویله چې ګوره جهادونه څه کوي، اوس سړی دلته کور دې بمبار شي.
ډېرو خلکو مونږ ته وایي دا جهاد مونږ ته هم خوند راکوي، جهاد مونږ ته هم ډېر خوند راکوي، خو سړی چې اوس کور یو طرف ته ویسم بیا به جهاد کوم. نو چېرته ویسو؟ کورونه چېرته ویسو؟ چېرته کډه وکړو؟ او که چېرته اوس جهاد کوم ټول کور مې بمبارېږي اول وخت کې. اوس خو الحمدلله هغه د استضعاف حالت نشته نه، هغه حالت نه، اوس الحمدلله مجاهدین قوي. خو په حالت د استضعاف کوم حالت ده؟ کوم حالت کې مسلمان مکلف نه ده؟ هغه حالت ده چې د کافرو تعداد دومره زیات شي چې که چېرته مسلمان په مقابل کې مقاومت کوي نو دی هلاکېږي او کافر ته د یوې ذرې ضرر هم نه رسېږي. دا هغه استضعاف حالت، هغه حالت. یا مثلا د کافر تعداد د مسلمان نه 100 چنده زیات ده یا 10 چنده زیات ده. اوس خو قرآن کې څرګنده الله تعالی فرمایي چې اول د ابتدا د اسلام کې د یو مسلمان به د 10 کافرانو نشو تښتېدلی. که به وتښتېدو د حالت ته حالت د زحف ویلی کېږي، د فرار من الزحف، د جنګ د میدان نه تېښته، دا کبیره ګناه وه. بیا وروسته الله تعالی تخفیف راوستو. الله تعالی وفرمایل الآن خفف الله عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 200 صابرا یغلبوا فإن یکن منکم 100 صابرة یغلبوا 200. نو اوس دې یو کس به د دوه نه تښتي، یو مسلمان به د دوه کافرانو نه تښتي. خو دا کوم حالت ده؟ دا حالت مخامخ جهاد ده چې هغه مخامخ کفار روان دي، تم ورسره جنګېږي. یو د موږ تاسې چرکي او جبهي جهاد ده. موږ تاسې څنګه جهاد کوو؟ چرکي او جبهي جهاد کوو، د ماین کېږدو امریکایان پرې والوځي، هلته یو ځای نه برید وکړو، ډزې وکړو، هلته نو خپله وتښتو لاړ شو. دا چرکي او جبهي جهاد ده. دلته تعداد اصلا معتبر نه ده، ځکه یو کس کولی شي چې 100 کسان مصروف وساتي. هم ساتل که نه باور دي. یو مجاهد به په منطقه کې ټول مکمل هغه به ډېر کافران به په مصیبت کې ګر کړي وو. یو مجاهد به په سیمه کې یو مېمون خواته اول وخت کې مجاهدین ډېر کم وو. بیا خصوصا زموږ دا کلی چې ده، د زموږ کلی په زموږ د په کلي کې مجاهدین ډېر کم وو. خو یو مجاهد به و چې پیدا به شو نو دغه ټول کمپاین به یې په سر اخیستی و، ځکه میزایل به یې شړل او نور ماینونه دا کار به یې کولو. 2 کسان به 2 کسان به بیا به چې هغه دوی ونیول، بیا به یې شهیدان، بیا به نور 2 را پیدا شول. اخر الله تعالی دا کار پراخه کړو. نو استضعاف حالت نشته، د استضعاف حالت اوس نه ده. مثلا اگر در حالت آدمی باشه که مثلا تعداد کفار 5 باشه، سر هر مسلمان 5 دانه برسه، یعنی برای لازمی میشه که برای یاردهی که در قوت ایمان استاد شد و فرار نکنه. که چېرته فرار ونه کړي، هغه حالت د عزیمت ده، هغه خو بهترین حالت ده. رخصت دا ده چې ته وتښتې، فرار وکړې. عزیمت دا ده چې مه تښته، خو که وتښتې دا حالت په فرار من الزحف کې نه حسابېږي.